دوستانو آیا تاسو غواړئ چې خپل زوړ فیسبوک پیج و نیو پروفایل پیج موډ ته واړوئ که چیرې تاسو غواړئ چې خپل زوړ فیسبوک پیج و نیو پروفایل پیج موډ ته واړوئ نو دغه ویډیو تر اخره پورې وګورئ په دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه درښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل زوړ فیسبوک پیج و نیو پروفایل پیج موډ ته واړوئ دوستانو د نیو پروفایل پیج موډ ډېرې زیاتې فایدې دي لکه څنګه چې تاسو خپله فیسبوک آی ډي استعمالوئ له چا سره میسجان کوئ د یو چا ویډیوګانې ګورئ نو بیا به تاسو هغه زوړ پیج هم په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ چې استعمال یې کوئ په ډېرې اسانۍ سره وکولی شئ چې هغه پیج کنټرول کړئ نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم له دغې طریقې څخه خبر شي او له دغې طریقې څخه فایده واخلي نو نور وخت مو نه اخلم زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو نو دوستان دلته به تاسو ولر په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ کله تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کړئ دلته به تاسو هغه پیج راوړوي کوم پیج تاسو نیو پروفایل پیج موډ ته اړوي اوس دغه پیج اړوم سمپل به تاسو په هغه پیج باندې کلیک وکړئ کله تاسو په هغه پیج باندې کلیک وکړئ بیا به دا کوم چې کلمه سره درې ډاټ اپشن ده په دغه درې ډاټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په دغه درې ډاټ اپشن باندې کلیک وکړئ تاسو به تاسو د پیج سیټینګز خلاصي کله تاسو خپل پیج سیټینګز خلاص کړئ لاندې براسي ګور په دې کلمه سره اخیری اپشن ده د نیو پیج ایکسپیرینس په نامه باندې دوستانو که چیرته دا اوس پورته تاسو خپل فیسبوک اپلیکیشن اپډیټ کړی نه وي نو تاسو خپل فیسبوک اپلیکیشن اپډیټ کړئ نو تاسو په پیج کې به هم دغه اپشن راغلی وي دوستانو دغه د فیسبوک نو اپډیټ ده دغه اپشن به هر زاړه پیج کې راسي که چیرې تاسو په پیج کې اوس راغلی وي نو تاسو یې اوس اړولی شئ که چیرې تاسو په پیج کې نه وي راغلی نو دوستانو تاسو یوه میاشت قدر انتظار ورته وکړئ نو دغه اپډیټ را روان ده دغه اپشن به په هر زاړه پیج کې اډ شي نو اوس مثال که چیرې تاسو غواړئ چې دغه پیج واړوئ لاندې له موږ سره اخري اپشن د نیو پیج ایکسپیرینس په دغه نیو پیج ایکسپیرینس باندې به تاسو کلیک وکړئ دلته ګوروئ انټروډیوسینګ د نیو پیجز ایکسپیرینس اوس که چیرې تاسو غواړئ چې دغه پیج و نیو پیج ته واړوئ لاندې ګوره ګیټ سټارټډ بټن د سمپل په دغه ګیټ سټارټډ بټن باندې کلیک وکړئ په نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ ستاسو پیج چې ده هغه به و نیو پیج ته واړوي نیو پروفایل پیج ایکسپیرینس موډ ته واړوي نو بیا دوستانو تاسو هغه پیج په ډېرې اسانۍ سره ایز ا پروفایل پیج استعمالولی شئ دوستانو ما درته ویل چې دغه د فیسبوک نوی اپډیټ ته تر 2023 پورې یعنی تر 2023 پورې به ټول زاړه پیجونه چې دي هغه به نیو پروفایل پیج موډ ته واوړي او تاسو ته به دغه اپشن په زاړه پیجو کې درکړي نو دوستانو کوم چیرې ویډیو خوښ شوی ویډیو در سره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د داسې نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو نو ملګرو کوم نور ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې بیا ساتئ د خدای په امان